زما نوم ډاکټر ابرار دی او زه دلته جامرود ریهب سنټر کې تقریبا د 5 ایئر نه کار کوم ایز انچارج. دلته کې جی موږ د ډرګ چې کوم ډیک پیشنټ دی دغه علاج کوو. تقریبا د آیس یا میت چې کوم ورته ویل کېږي، کرسټل میت ورته ویل کېږي، هیروین شو، چرس شو، افیم وغیره د دې علاج موږ دلته کوو. تقریبا د دې ډیوریشن 3 منثs دی. په دا 3 منثs کې دی لا ټریټمنټ کېږي او دې نه علاوه چې کوم دی روحاني علاج ورته هم کېږي، جسماني ورته هم کېږي. دې دوران چې کوم موږ دی لا فیسیلیټي ورکوو، انډور گیم شو، آوټډور گیم شو، لکه ټینس، ټیبل ټینس وغیره یا فوټبال وغیره دغه شیزونه موږ ورته کوو. دې سره سره چې کوم دی موږ ورته اسلامک چې کوم سپیریچوال چې کوم لاین دی هغې طرف ته موږ وځو. مولانا صاحب ورته راځي، هغه ورته خپل دغه کوي، کاونسلینګ ورته کوي. جی د دې انډور گیم کې لکه لډو، کریم بورډ وغیره دغه شیزونه پکې راځي، مختلف قسم د دې مشغولتیاوي. یا د نه علاوه موږ دغه بیزی ساتو. تقریبا موږ د دغه سنټر نه به جامرود چې کوم برانچ دی دنه تقریبا چې 2000 پلس داسې مریضان چې کوم دی ډسچارج شوي دي او ریکور شوي دي. او د نه علاوه چې کوم دی پریزنټلی موږ سره 60 داسې پیشنټ دي. د دې بالکل کور له خلک هم راځي، ملاقات ورسره دی کېږي او باقاعده هغه چې کوم فیملی کم ممبرز دي هغه موږ باقاعده انګیج ساتو. دې سره وخت په وخت باندې هغه معلومات کوي، موږ دغه ته معلومات ورکوو. او چې کوم اول کې راغلي یا بعد کې راغلي هغه ته موږ فرق باقاعده هغه چې کوم د ریزلټ هغه باقاعده ورکوو. زما نوم انعام الله دی جی، جامرود سره تعلق ساتم او الحمدلله زما هلته درېیمه میاشت ده او ډېر زبردست علاج هم روان دی. او ډاکټر صاحب نه هم ډېر مطمئن او ابرار صاحب نه چې زموږ ډېر ښکلی علاج روان کړی انشاءالله ښه طریقې سره. الحمدلله هر څه مکمل دي. ډاکټر صاحب هم زموږ بار تپوس کوي او خرۍ نیغ راته ولاړ وي سر جي. او بالکل قاري صاحب هم راځي زیارت په ورځ باندې، مولانا صاحب دا راځي موږ ته مونځ کلمې هر څه کوي. او میډم هم دا الحمدلله هر څه کوي، کلیر وي که نه. او موږ وغیره گیم هر یو گیم موږ کوو وغیره، فوټبال شو، والیبال شولو او ټینس شولو، دا هر څه مکمل دي انشاءالله. زما درېیمه میاشت ده انشاءالله پوره کېدو واله ده او انشاءالله علاج مې مکمل دی اخره او ټیک ټاک یم انشاءالله. ډېر مطمئن یو سرجي صاحب.